د ځمکې د سر د پاسه د پیغمبر نه لویا استی او بهترین انسان دا بل څوک دا نشته. تمام انبیاء کرام 1,40,000 انبیاء کرام دا لوی هسته وي، خو بیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه په تمام انبیاء کرام باندې فضیلت دا ورکړل. اول ځکه حدیث پاک کې راځي چې تمام انبیاء کرام باندې در هغه پورې جنت ته داخلېدل دا حرام دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درسو جنت ته نه داخل شي. او دغه رنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت بم د ټولو نه اول دا جنت ته داخليږي. خو بیا چې کله پیغمبر بلکې تمام انبیاء کرام راوالي چې کله خپل امت د الله جل شانه دین طرف ترابلل دي نو خپل امت په اعتراضات کړی دي. سو خدا سے خلکو چې هغه ایمان راوړل، خو لیکن ډیر خلک داسې چې هغه په خپل انبیاء کرامو باندې اعتراضات کړی، سوالات، اعتراضات، پروپاګاندا داسې زونه وکول. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق وړاندې ذکر شو چې دا اعتراض وکړ، دا وکړ، 15 اعتراضات دا ذکر شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق کله به د لیوانتوب نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کو، کله به د سحر کو چې دا پیغمبر نعوذ بالله ساحر دی، جادوګر دی، او کله به شاعر دی، او کله به دا وی چې دا پیغمبر سره بیانې نو ځان نه جوړ کړی. نو دلته د آیات کې نبی علیہ السلام ته الله تسلی ذکر کی، ثم صدقناهم الوعد. تمام انبیاء کرامو سره الله جل شانه وعده د نصرت کړي وه چې دوی به پروپاګاندا کوي، دوی به تاسو خلاف ودرېږي، خو موږ به تاسو مدد کوو. د الله جل شانه له طرف نه وعده د نصرت چې څنګه وعده الله جل شانه د انبیاء کرامو سره کړي، نو کوم خلق چې انبیاء کرام والا مهنت کوي د الله جل شانه مدد او نصرت دا غي سره ده. هغه عالم مهنت کوي او که یو عام انسان هغه مهنت خپل کی او په معاشره کې کار کوي، الله جل شانه باغی سره خپل نصرت او مدد کوي. غي سره بد الله جل شانه مدد دا شامل حال به حیثیت مسلمان چې مسلمان وی، مؤمن وی، او د دین مهنت کې الله جل شانه بردی مدد کوي. خو لیکن رکاوټونه برازي منځ کې اعتراضات برازي، خبرې اترې برازي، رکاوټونه برازي، او چې هغه رکاوټونو باندې د ځان نه غرض کو ځان ورته ټینګ الله جل شانه برد مدد کوي. نو الله تعالی دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ذکر کړه. ترغیب الی القرآن، قرآن مجید طرف ته ترغیب دی. یو ترغیب یو ترهیب، دو سيزونه قرآن مجید کې ځای په ځای ذکر کی. یو ترغیب، ترغیب دی ته وای چې دا کار وکا، الله وتا ته دا فائدې درکې، دا انعامات درکې. او ترهیب دی ته وای چې ځان د دې ګناهونو نه بچ کګنی، الله وس درکې، سزا درکې، اخر دنیا او آخرت. نو دې ځای ترغیب دی قرآن مجید ته. قرآن مجید دا عظیم الشان کتاب دی. ګوره چې څومره د یو پیغمبر معجزات ډیر وینو، دومره امت هم ډیری، او څومره چې د یو پیغمبر معجزات دائمی همیشه وي او تر ډیر وخت پورې وینو، امت ته ډیر. د تمام انبیاء کرام معجزات د هغې د وفات سره ختم شو. څومره انبیاء کرام چې نو د هغې د وفات سره هغه معجزات هم ختم شو. موسی علیه السلام ته الله ګڼ معجزات ورکړي، خو چې وفات شنو هغه معجزات هم دای سره. عیسی علیه السلام ته الله ګڼ معجزات ورکړو، چې وفات شو معجزات ختم شو. ګڼ معجزات دا چې کوم انسان با پیدایشي ړوند، عیسی علیه السلام ته الله معجزه ورکړي او بس پسترګو به تعالی سره کړ. یا د انجیل احکامات را لې اول خود قرآن مجید، ما هو قرآن مجید داسې کتاب دی چې دا معجز کتاب دی.
د تمام انبیاء کرامو معجزات هغه د هغوی د وفات سره دا ختم شو. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه چې قرآن مجید دی دا به تر ورځ قیامت وي. چې د کم پیغمبر معجزه څومره ډیر وخته پورې دومره به امت هم ډیر وي. لکه پرز د قیامت به 120 صفونه وي تمام امتیان 120 صفونه، په دې کې به 80 صفونه د نبی علیہ السلام د امتی او دا 40 په د نورو انبیاء کرامو امتونه. د ټول نه زیات امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو خبره مې کوله چې مخکینی تمام انبیاء کرامو ته الله څومره معجزات ورکړو هغه د هغوی د وفات سره دا ختم شو. عیسی علیه السلام ته معجزه دغه رنګې د هغوی چې کوم کتابونه دي منسوخ، قرآن مجید ناسخ، تورات زبور انجیل او تمام صحائف منسوخ شو، په دې سره ختم شو. ایمان پېشتره زمونږ اساسو چې دغه کتابونه حق دي، تورات حق دی، زبور او انجیل حق کتابونه دي، زمونږ اساسو په ایمان دي. خو لیکن د قرآن مجید سره هغه منسوخ، لہذا د هغې احکامات راغستلو د قرآن مجید سره خلط مل کول ګډوډول دا خو تحریف دی. قرآن مجید په یو موقع باندې تقریبا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس ته غوسه شو. تقریبا حضرت عمر صاحب دی چې حدیث بیان کړی شي، یو صحابي ورته او مخکینو کتابونو کې داسې داسې لیکل شوي وایي زه راته د پیغمبر حدیث بیانوم او ته مخکینی خبرې ذکر کړې. غوسه شو ورته. او دویم دا چې تورات او انجیل هغه کتابونه چې څنګه عیسی علیه السلام په موسی علیه السلام باندې نازل شو باقي نه دي. هغه نسخه د هغې سره نشته ده چې کومه نسخه په موسی علیه السلام او په عیسی علیه السلام نازل شوي هغه نسخې نشته کې تحریف شوی دی. سبلا تحریفات پای کې د ځان نه خبرې وردان نه کړی شوي. واحد قرآن مجید دی، قرآن مجید بس چې دا څنګه په نبی علیہ السلام نازل شوی دی هغه شانتې باقی دی او تر ورځې قیامت به وي. نو ترغیب الی القرآن، الله جل شانه قرآن مجید طرف ته ترغیب ذکر کړي. د نبی علیہ السلام بشمیره معجزات دي، خو لیکن قرآن مجید داسې معجزه ده، داسې معجزه چې دا ژوندۍ معجزه ده، به تر ورځې قیامت باقی دي. او د دې په یو لفظ کې، د دې په یو حرف کې وغیرہ وغیرہ کې څوک بدلون نه شي کولی. نو الله دې طرف ته ترغیب ذکر کوي. ما تاسو ته کتاب نازل کړی دی، فيه ذکرکم، الله فرمای په دې کې ذکر ستاسو د لفظي معنا دغه شو. لقد انزلنا الیکم کتابا، الله وی نازل کړی دی ما تاسو ته کتاب عظیم الشان، کتاب عظیم الشان دی. ذکر دا کتابونه لوی کتاب نشته،